د ژوند نه څنګه خوند اخیستلی شئ او ژوند چې دی دا یقینا چې ډېر زیات مختصر دی، نو د دې نه په کومه طریقه خوند اخیستلی شئ؟ نو د دې خوند اخیستو دپاره چې چا واده کړی وي هغه دا ویډیو وګورئ چې هغه کارونه تاسو ته په دې ویډیو کې وښایم چې یقینا تاسو به د هغې نه مخکې نه خبر. یو درې داسې کارونه چې په هغې سره تاسو د خپل ژوند نه خوند اخیستلی شئ او موږ به دا ووایو چې دغه ستاسو د ژوند یو خوشحالۍ لمحې به وي. هغه کوم کارونه دي چې په هغه کارونو سره ښځه ډېره زیاته خوشحالېږي او ستاسو نه هغه مطمئن کیږي، هم ځکه چې ښځه کله واده کوي نو د هغې دا سوچ دا فکر وي چې زه خاوند سره خوشحاله زندگی خوشحاله ژوند تیر کړم. خو ځینې وخت په کور کې داسې مشکلات مسایل را پیدا کیږي چې دغه خوشحالیانې دغه د ښځې ارمانونه چې کوم دي دا په سین باندې لاهو کوي. نو په دغه دوران کې تاسو ته کوم خبرو ته خیال ساتل پکار دي دلته به تاسو سره شریکوم. د ټولو نه اول خو کومه ضروري خبره ده دا به کیدای شي تاسو ته یو عام خبره ښکاري، خو دا ډېره ضروري خبره ده چې ښځې سره مینه کول ډېر ضروري دي. ځینې وختونه په کور کې مشکلات مسایل راځي نو پکار ده چې یو بل ته درګذر وکړی شي، معافي وکړی شي، یو وړې وړې خبرې پسې ونه ګرځېدلی شي، نو په دې سره به ستاسو خوشحالي په ژوند کې نوره هم سیوا شي. دویم خبره چې دا هم ډېره زیاته د کار خبره ده هغه ده چې که تاسو غواړئ د ښځې زړه لاسته راوړئ نو هغې ته مور پلار مه کنځئ، د هغې سره په وړه وړه خبره لانجې مه کوئ. که د هغې خاندان کنځل کېږي نو ښکاره خبره ده چې هغه به خاوند سره نفرت زیاتوي. نو د دې دپاره خپل ځان کنټرولول پکار دي او هېڅکله هم د ښځې مور پلار کنځل نه دي پکار. او دریم دا چې د ښځې سره وخت هغې ته ورکول پکار دي. یعنې ځینې کسان داسې وي کور ته راشي موبایل کې لګیا وي، بچو ته ښځې ته دې ته وخت نه ورکوي. نو په داسې دوران کې پکار ده چې هر انسان خپلې مېرمنې ته خپلې ښځې ته وخت ورکړي. که یو سړی خپلې ښځې ته وخت ورکړي نو ښکاره خبره ده چې په مینه محبت باندې به ژوند نور هم په مخ وړاندې لاړ شي. که ستاسو دا معلومات خوښ شوي وي ضرور سره کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو سره همدغسې نوي معلومات، تازه ترین خبرونه او ښکلي معلومات شریکوو. دا چینل ستاسو دی نو ضرور یې پروموټ کړئ او سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ.